او مقالې هم د برېښنالیک یعنې ایمیل له لارې او هم یې په تحریري ډول راستولي دي. نو د هغو په لړ کې موږ غواړو چې فقط دلته یوازې د ځیرکیار صاحب لیکلې مقاله یا پیغام چې د دې دپاره محترم یوسفي صاحب سید رحیم خان ته بلنه ورکول کېږي چې راشي او موږ تاسو ته یې واورئ. دوستانو ډېر وخت مو نور نه نیسو. ګډون کوونکو په اجازه د محترم ځیرکیار صاحب پیغام چې د دې نننۍ غونډې دپاره یې رالېږلی دی د امریکې څخه ستاسو حضور ته اورو. د کونړ ګرانو ځوانانو سلام. له تاسو څخه ډېره مننه کوم چې زه مو په دغه مهمه غونډه کې خبر کړم. د ارواښاد ډاکټر کبیر سوري په شان د کلتوري علمي او هیواد دوستو شخصیتونو په یاد راغونډېدل یو مهم شعوري او کلتوري ګام دی چې تاسې د کونړ حساسو ځوانانو اخیستی دی. زه ستاسې ټولو ته د دغه نیک اقدام مبارکي وایم. ژوندي دې وي ستاسې په شان بیدار، زیرک، حساس او قدرمن ځوانان چې د خپلو پوهانو مشرانو درناوی کوي. ارواښاد ډاکټر کبیر ستوری یو وتلی عالم او دروند شخصیت او یو نومیالی ساپو و. له هغې نه موږ ته ډېر څه راپاتې دي. اوس تاسو د ځوانانو وار دی چې د ډاکټر کبیر ستوري میراث ټینګ وساتئ. هست څښتن مو ساتندوی واوسه. ډاکټر رحمت ربي ځیرکیار د امریکې څخه. ما باید اساسا مخکې ویلي وی د کونړ د ځوانانو د کلتوري ټولنې د کار د ډلې غړي سید رحیم خان یوسفي نه بیا هم د زړه د کومې مننه چې د ځیرکیار صاحب پیغام یې موږ او تاسو ته په لنډ ډول واورو.